اوسیدونکی د قلعه دامان د کلي او زه د تخنیکي او مسلکي لیسې یو تن زده کوونکی یم د 10م ټولګي او ما دغه شی اختراع کړی ده چې مثلا په کوم ځای کې مثلا برق نه د برق نشتونوالي د خاطره او د ځمکې ویجاړې پاتې کېدونکي د دغې د وجه ما دغه سیستم فعال کړ چې مثلا موږ کولی شو چې اوبه په یو سولر سیستم باندې پورته کړو ذخیره یې کړو او بیرته یې تولید هم کړو نو د هغې دپاره ما دغه سیستم جوړ کړی دی چې مثلا او بازک پکې پکارېږي او سولر پکې پکارېږي بټريګانې پکې پکارېږي او همداسې ډیګۍ ده او نور همدا سامان ده پکې استفاده کېږي چې بس دغه شی جوړېږي بیا الله حقیار یم چې تاسو دلته ګورئ د لغمان نمایشګاه کې زموږ غرفه ده حقاني حقیار تولیدي شرکت دی په دغه باندې به لږ تشریح وکړو چې د افغاني قالینې دي څنګه جوړېږي دا پروسس یو لنډ معلومات به مینهوالو ته ورکړو دا چې تاسو ګورئ دلته دا وړۍ دی دا وړۍ بیا دغسې کاریګر تاوی دا تار ته جوړېږي هغې نه بعد دا رنګمالي پروسس ته ځي چې هغې ته ځي انداز ته ځي چې دا رنګمالېږي رنګ یې چې دی طبي رنګونه دي بیا هغې نه بعد دغه ډیزاین نقشه قالینه نقشه ورته جوړېږي هغې نه بعد بیا کاریګر کې تاسو د انځور کې ګورئ هلته کاریګر ولاړ دی نازي کار کوي نو هغې په شکل باندې دا اوبدل کېږي دا د افغانستان تولید دی افغاني قالینې دي او کار سیستم پروسس ټول افغانستان کې کېږي او خوښ یو په دې چې په دې لغمان کې ولایت کې 200 فامیله پورې مونږ سره بوخت دي په دغه کار کې مونږ سره کار کوي د رئیس نماینده یم او موږ په لغمان ولایت کې د فرنیچر اړوند مختلف سامانات لکه د شوي لرګیو نه همدارنګه د کونړي لرګیو نه یعنې هغه ونې یا هغه لرګي چې په وطن کې دي د هغې څخه استفاده کوو الماریګانې ترنه جوړوو تختونه ترنه جوړوو همدارنګه د کور د ښکلا کوم زینتي لوښي دي پیالې دغه رقم نور سامانات پکې جوړوو او بازار ته وړاندې کوو ضیاءالدین زلمی یم د موج ویژن کمپنۍ مسؤل. قرار ده چې په لغمان ولایت کې موږ دغه 3 ورځنی نندارتون د لومړي ځل لپاره په لغمان ولایت کې ترسره کړو.
هدف د دغه نندارتون دا ده چې موږ اوسو کولی د لغمان محصولات نور ولایتو ته وروپېژنو چې په لغمان کې موږ دغه تولیدات لرو. دغه ترڅنګ هغه صنعتکاران، هغه تجاران چې په کورونو کې فعالیت کوي او خپل تولیدات نشي کولی بازار ته وړاندې کړي، د هغوی دپاره یو ښه زمینه ده چې تر څو دغه محصولات خپل دغه نندارتونونو ته راوړي او خلکو ته وښایي چې موږ په دغو برخو کې فعالیت کوو، کار هم کړی او مخ ته ځو. نو دغه نندارتون 3 ورځې دوام لري، سه شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. هدف د دغه نندارتون دا ده چې موږ وسو کولی د داخلي تولیداتو ته رشد ورکړو او د بازار موندنې زمینه ورته مساعد کړو تر څو بازار پیدا سي او دغه محصولات په ښه نرخ باندې وپلورو.